پر افغانستان حملې د طالبانو حکومت او پاکستان تعلقات څومره خراب کړي. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ. په آزاد میډیا یوټیوب چینل کې له یو نوي خبر سره درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته لږ څه سړې شوې چې د اپریل پر 14مه پاکستاني ځواکونو په خوست او کونړ کې بمباري وکړه. د ځای چارواکو او عیني شاهدانو په وینا په دې حملو کې تر 45 زیات ولسي وګړي وژل شوي او لسګونه ټپیان دي. په دې کې یو بمباري په خوست کې د وزیرستانیانو په کډوالو پر کورنیو شوې وه. تر پیښې وروسته د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد احضار کړ او ورته احتجاج وکړ. اسلام آباد وروسته په بیان خپرولو سره د حملې ذکر ونه کړ، البته ویل چې د افغانستان د خودمختارۍ او خپلواکۍ احترام کوي. د 2021 زیږدیز کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې پاکستان د افغانستان پر خاوره حملې کړي دي. تازه حملو ته په کتو سره پوښتنه پیدا کیږي چې پر افغانستان بریدونه د طالبانو حکومت او پاکستان تعلقات څومره خراب. دا او نورې پوښتنې مو د مشال تر رڼا لاندې بحث کې له کارپوهانو سره څېړلې دي. خپرونه د غږ په ځای کې اورېدای شئ. قدرمنو لیدونکو، تاسو دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو سره کمنټ کې شریک کړئ، ویډیو هم لایک کړئ او چینل ضرور ورسره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې هر چیرته چې یاستئ ښاد، آباد او بریالي اوسئ.